که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو ژوند کې د سکون ارام او اطمینان راشي نو اول به خپل عمل او رویه بدلو او د عمل او رویه به کله بدلیږي کله چې زمونږ او ستاسو سوچ بدل شي. زما دا ارمان دی چې ټول پښتون قام کې د پوهه ورورولي مینه او محبت راشي. د دغه لپاره زه مختلف کتابونه لولم او هغه تاسو ته په اسانه ژبه کې د خپل مورنۍ ژبه کې در رسوم. اوس تاسو ته زما دا خواست دی چې څونه پښتانه ملګري تاسو سره دي هغوی سره زما دا اواز شریک کې کیدی شي چې د چا په ژوند کې یو ښه بدلون راشي او د هغه ژوند بدل شي. زه یم عبدالله عابد په سوات یونیورسټۍ کې استاد یم او اوسیدونکی د چارسدی یم. دغه شان چې کوم ملګري مونږ ګوري هغوی د خپل نوم د کوم ځای سره تعلق ساتي او څه کار روزګار کوي ضرور مونږ سره په کمنټ کې شریک کړي. یو جهان مننه. اوس راځو خپل موضوع اړخ ته. هغه دا ده چې تاسو خپل ژوند کې او د خپل بچو په ژوند کې اطمینان راحت او سکون غواړئ نو اول به خپل عمل او رویه بدلول غواړي او رویه او عمل هله بدلیږي کله چې زموږ او ستاسو سوچ بدل شي. اوس تاسو به وایئ چې یاره چې زمونږ دا عمل به څنګه بدلیږي او دا سوچ به څنګه بدلیږي نو دا ډېر اسان کار دی خو لږ محنت خو غواړي که نه. د هر یو ښه کار دپاره څه نه څه محنت پکار دی. دغه شانتې د دې دپاره هم یو محنت پکار دی. اوس زما خوږو پښتنو زمونږ او ستاسو د ذهن مثال د یو لوښي په شانتې دی او په لوښي کې چې دننه څه پراته وي نو هغه همهغه څیز دی بهر روزي کو هغه لوښي قیمتي وي او کو هغه لوښي ارزان وي. اوس دا دننه څیز د دې مثال زمونږ او ستاسو د سوچ فکر او د خیال دی او دا بهر څیز چې ته روزي دغه عمل دی زمونږ او ستاسو یعنې د دننه سوچ اظهار دی. نو که چېرې فرض کا د مثال په توګه باندې تاسو یو ښایسته لوښی والی چې د سرو زرو نه جوړ دی او په هغې کې د یو ګنده نالۍ بدبودارې اوبه ور واچوئ او چاته کېدی چېرې چې دا خو د سرو زرو لوښی دی او هغه اوبه ورته راواچوئ نو د دغه سرو زرو لوښي نه به څه راوځي دغه ګنده اوبه به ترې راوځي نو هغه بدبودارې اوبه څوک وڅښي هېڅوک بیا ونه څښي بلکې الټه به ته بد رد ووایي. او که چېرې فرض که یو عام لوښي وي خو چې هغې کې ښه مزېدارې ښایسته یخې د سواد د چینې خوږې اوبه وي او تاسو یې چاته واچوئ او هغه خوږې اوبه هغه وګوري او ویڅکي نو خوشحالېږي به که نه به خوشحالېږي؟ خامخا به خوشحالېږي. نو زما خوږو پښتنو زمونږ او ستاسو د سوچ مثال هم دغه رنګې دی چې الله پاک خو مونږ او تاسو له ښایسته قیمتي دماغ راکړي دي خو که فرض که دې کې ګنده خیالات او سوچونه وي نو زمونږ او ستاسو عمل چې کوم ظاهرېږي هغه به ګنده وي او که په دې کې ښه خیالات او ښه سوچونه وي نو زمونږ او ستاسو چې کوم عمل ظاهرېږي هغه به ښه وي او ښایسته به وي او د دې د وجې نه به مونږ هم د خلکو خوښېږو او خلک به هم زمونږ خوښېږي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.